مولا ورته وایي دا اسلام دی. او په دې الله راضي کېږي. یاره چې صلات تسبیح ته ودرېږي که نه عمر کې خو به یو ځل قسم په خدای صلات تسبیح مونږ ثابت نه کېته چې دا په اسلام کې که دا په اسلام کې راغلی وي زه به د سړي زوی نه ستا پلار دې ثابت کي ماته. ته ماله یو سند وښایه چې صلات تسبیح پکې راغلی وي چې د هغه په سند کې داسې سړی نه وي چې هغه یا دروغجن نه وي یا ګمراه نه وي یا شیعه نه وي یا رافضي نه وي یا منکر تقدیر نه وي. هغسې ګند به وي چې هغه ګند به ته کور کې نه خوښوي. څه چل دی صلات تسبیح؟ الله فرمایي بما لا تهوا انفسکم. نو دا تاسو نفس خوښ کړی دی آسان شی دی. ودرېږه سبحان الله والحمدلله الله څنګه دی هغه درېیمه کلمه چې پکې وایي سبحان الله الحمدلله ولاړ څنګه نه چانوي نه تویوي نه تا نه تویږي نه د جیب نه څه وځي پوه شوې خولې کېږم نه ایسي ته ولاړې. صلات تسبیح ای قومه تاسو ته ما خبره کړې وه زه په یو ځای کې ومه یوې ښځې پلار وویشته موږ له مقدمه راغله چې ښځه ولګېده پلار یې ووجلو مقدمه شوه تپوس هم وکړه چې سړی څوک دی سړی وي چې ټول عمر تبلیغ کې لګولی دی دینداره سړی وجلی دی څوک یې وجلی دی دینداره سړی وجلی ټول عمر یې تبلیغ کې لګولی دا خبره واورېده د مولیانو غونې دا خبره دی چې رحمان بابا جواب را لېږلی راته وایي چې زما شعرونه ښه وایه او زه پرې خفه کړي. دا هغسې خوب نه دی دا د ویښه خبره ده او د رښتیاو خبره ده موږ دروغ نه وایو. یو ملا وایي پنجپیری دی موږي غونې دومره دی دې نه اوږد نه دی او ښکلی څومره دی چې د هغه ښکلوالی وګورې تک تور لکه تباخی. هغه وایي چې داسې زما مدرسه کې یو کسان ناست وي ما ورباندې اواز وکړو چې هلکه څوک یې چې خو موږ ته ووایي چې جي موږ هغه بل مخلوق یو او راځو دلته تاسو نه سبق وایو د تا نه سبق وایي دومره لرې نه دلته ما ته ولې نه راځي دومره لرې نه چې تا له راځي په دې بل کې ورته بل سړی نه میلاوېده او بل د پیریانو کې اړو مسلمان شته نه ده نه سړي زمانو کې چا هم قرآن نه دی ویلی چې تا نه یې وایي ټول قوم کې ملا نشته موږیه چې تا له راغلی دی دا د موږیو خبرې نه دي رښتیا خبره ده. که څوک یې غواړي چې زه وله ټلیفون نمبر ورکړم دا ښځه اوس هم ژوندی ده دا کمې ښځې چې پلار ویشتی ده هلکه پلار یې څوک دی ټول عمر یې تبلیغ مقیمینو کې دی را طلب هم که څه چل دی او دا هغه خلق وو چې دې پلار د دې نه یو نیم کال 2 کاله مخکې خپل زوی ویشتی و دې پلار زوی ویشتی و موږ چې کله شجره معلومه کړه دا د پلارو د زوی خبرې نه موږ خبر وو دا فیصله هم شوې وه زمونږه په دارالقضا کې یا څه شي کیسه څه وه پلار تبلیغي و لوڼې عادتې کړې وې شپږو لوڼو سره یې بدکاري کوله بچپن نه وي موږ عادتې کړي وو موږ ته دا ادراک نه دی شوی چې دا شی حرام دی بچی چې وړوکی لویوې او دغه شي باندې پویوې نو هغه ته به څه پته لګي ما درته وایي چې د ګناه کار روانول ګران دي چې روانې کې هغه خپله چلیږي بیا 6 لوڼې بیا دغه د دې رزیل د مرګ نه یو نیم 2 کاله مخکې چې موږ له کله اطلاع راغله خبرې اترې موږ خو خبرې پټو اوس هم پټو معلومات وشو چې دا زوی ته یې دا لوڼو ووایي چې موږ خو مخکې نه وو پوه اوس چې دا مفتي صاحب په اف ام باندې دا درس کوي نو موږ ته اندازه ولګېده چې دا کار خو ناروا دی او موږ ته پلار وایي چې هره ګناه په صلات تسبیح معاف کېږي وی زمونږ پلار چې موږ سره دا کار کوي راته وایي چې بچی ټیک ته ګناه به وي وړه جګه دا کار به کوو بیا به اوبه ګرموو غسل به کوو تاسو به هم صلات تسبیح کوئ زه به هم کوم وی چې موږ سره به یې بدکاري وکړه صلات تسبیح به وکړو ګناه به ووینځلی شوه خل به ملحد کېږي نه ملا صاحب تا والا داسې رانده رایستې ده هره قسم ګناه پې سوله وه ختمیږي مولا صاحب په تا سورېږم او کته در باندې اچوم او چوکه در لاندې کوم او 10 کاله در باندې سریا وړم او راوړم بیا به صلات تسبیح وکړم ماپ به شمه کنه خو 10 کاله به تا نه خر جوړوم په 4 پښو به دې داسې بوزم او بیا به دې داسې بوزم
وی چې موږ ته پلار دا وی نو خبر حال ورور ته حال وی ورور چې کم دی وته پټ شه چې کله حالات ولید پلار ته وی مماګانو ته وی خو چې پلار خبر شه چې زوی مې مداخلت کوي زوی ویشته مړ شي. یو نیم کال یا 2 کاله پسې دا سړی ویشته چې کله موږ ته خبره راغله څه چلو وی چې تا ته مخکې معلومه وه داسې قصه وه دا مکه سړی دی لورې ووی چې جي دا ما ویشتی لوري اوس هم ژوندی ده منګه په مشورې واده کړې ده په ایبټ آباد کې چې څوک ورته نقصان ونه رسوي اوس هم په ایبټ آباد کې څه باندې لور سره بدکاري کوله وایي صلاتي تسبیح سره ګناهونه معاف کېږي. مولا صاحب ستا تجاوزاتو چې کوم نقصان کړی دی مولا صاحب خو څوک شته نه چې ستا خلاف وغږېږي او ته خو کافر کوي دا کافر دی دا مشرک دی دغ پسې لمونځ مه کوئ دغ سره جنازه مه کوئ او دا کافر شوی دی او دا ملحد شوی دی او دا منکر حدیث دی ته خو غاپې هپ ته خو غاپې تا پسې د غپېدو څوک نشته تا چې کوم نقصانونه کړي دي صلات تسبیح سره او منځ کې د سره ثابت نه دی.